چې رسمي نوم یې د چین د خلکو جمهوریت دی، په ختیځ اسیا کې پروت هیواد دی. د نړۍ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی چې د وګړو شمېر یې له 1.4 میلیارډونه زیات دی. چین 15 جغرافیایي زماني سیمې لري او له 1400 هیوادونو سره پولې لري. له روسیې نه وروسته له ډېرو هیوادونو سره پولې لرونکی دویم هیواد دی. مساحت یې نږدې 9.6 میلیونه کیلومتره مربع دی. د نړۍ درېیم یا څلورم ستر هیواد دی. دا هیواد 23 ولایتونه، 4 نیغ په نیغه اداره کېدونکې سیمې، 15 خپلواکه سیمې او 2 ځانګړي اداره کېدونکې سیمې هانګ کانګ او مکاو لري. په پلازمینه یې بیجینګ دی. ستر ښار او مالي مرکز یې شانګهای دی او شیجین د ټکنالوژۍ او نوښتونو دروازه ده. اوس مهال د یو جمهوري سوسیال په توګه د چین کمونیست ګوند په نوم د یو ګوند لخوا اداره کیږي. چین د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی او د ګڼو څو اړخیزو او سیمه ییزو همکاریو د سازمانونو بنسټ ایښودونکی غړی دی، لکه د اسیا د زیربناوو او پانګونې بانک، د ورېښمو لارې صندوق، نوی پرمختیایي بانک، شانګهای همکاریو سازمان او RCEP. همداراز د بریک APEC، G20، G8 جمع 15 او د ختیځې اسیا سرمشریزې غړیتوب هم لري. د ملکي ازادۍ، حکومتۍ روڼتیا، د رسنیو خپلواکۍ، مذهب، د ازادۍ او توکمیزو لږکیو په اړوند د کړنو په برخه کې په نړیواله کچه په ښکته اندازه ډلبندي شوي. بیجینګ چې په انګلیسي کې پیکینګ هم بولي د چین د ولسي جمهوریت پلازمینه ده. دا ښار د نړۍ تر ټولو ګڼمېشتې پلازمینه ده چې 21 میلیونه اوسیدونکي لري او شاوخوا 14,410 کیلومتره مربع پراخوالی لري. بیجینګ د چین په شمالي برخه کې موقعیت لري. یو ښاروالي اداره کوي چې د 14 ښاري، نیمه ښاري او کلیوالي ناحیو دولتي شورا یې مستقیم مدیریت په لاس کې لري. بیجینګ تر ډیره د هایبي ولایت سره پولې لري، خو بیا یې په سویل ختیځه برخه کې تینجن ولایت پروت دی. دا درې واړه ولایتونه په ګډه یو ستر ښار او د چین د ملي پایتخت سیمه جوړوي. بیجینګ یو نړیوال ښار او د نړۍ یو له مخکښو کلتوري، ډیپلوماسي، سیاسي، سوداګریزو او اقتصادي، تعلیمي، ژبې او ساینس او ټکنالوژۍ له مرکزونو څخه دی. دا ستر ښار له شانګهای وروسته د چین دویم تر ټولو ستر ښار نفوس لري او د یاد کلتوري، تعلیمي او سیاسي مرکز دی. دلته د چین تر ټولو سترې دولتي کمپنۍ مرکزونه لري او یاد ښار د نړۍ فورچون ګلوبل 500 یو ستر شرکتونو ته ځای ورکړی دی. ټولو داراییو په لحاظ بیجینګ د نړۍ د مالي بنسټونو درلودونکی څلورم تر ټولو ستر ښار دی. بیجینګ د نړۍ د میلیاردرانو پلازمینه ده، ځکه په دې ښار کې تر ټولو ډیر شمیر میلیاردران اوسیږي. همدا ډول دا ښار د هیواد د ملي لویو لارو، د چټکو لارو، ریل پټلیو او د لوړ سرعت ریل شبکو یو ستر مرکز دی. له 2010 کال راهیسې د مسافرینو د تګ راتګ له اړخه د بیجینګ پلازمینې نړیوال هوایي ډګر د نړۍ تر ټولو بوخت دویم هوایي ډګر دی. له 2014 را په دې خوا د دې ښار میټرو شبکه د نړۍ تر ټولو بوخته او اوږده شبکه ده. د بیجینګ ډیکسن نړیوال هوایي ډګر په بیجینګ کې دویم نړیوال هوایي ډګر په نړۍ کې د واحد جوړښت هوایي ډګر ترمینل تر ټولو ستر هغه دی. بیجینګ ښار له 91 پوهنتونونو څخه ډېرې د اسیا پاسفیک او له نړۍ غوره پوهنتونونو څخه ګڼل کیږي. د اسیا پاسفیک او راپورته کېدونکو هیوادونو له ډلې څخه د سینه لیګ پوهنتونونو څخه 2 غوره په بیجینګ کې دي. شنهوا او پیکینګ پوهنتونونه. د بیجینګ CBD بیجینګ د اقتصادي پراختیا مرکز دی چې په دې سیمه کې ګڼې اسمانڅکې ودانۍ بشپړې شوي یا یې کار روان دی. د بیجینګ جونګانګون سیمه د نړۍ د علمي او ټکنالوژیکي نوښتونو او همدا ډول د کار مخکښۍ یو مخکښ مرکز دی. له 2014 میلادي کال راهیسې د طبیعت شاخص یا نیچرل انډیکس لخوا بیجینګ د نړۍ د علمي څېړنو لرونکی تر ټولو ستر مرکز ګڼل شوی دی.